علاوه تیریږي او به یو روان دغی. بل حل خو مو زما په خیال چې دا دی که تاسو په غټو ښارونو کې وګورئ، پېښور ته لاړ شئ، مردان ته لاړ شئ، د هغې سبزي منډۍ څومره لرې دي. د هغې نه علاوه چې کوم د دغه دي د غټ غټ اسپتالونه دي څومره جدا دي. بیا که د هغې غټ غټ کالجونه دي دا څومره جدا دي. زمونږ دا بالکل راغلي دي او په دې لږه ایریا باندې چې کوم دی نو په دې خلک بوج شوی دی. اوس هغه خلک به کالج ته خامخا راځي او خامخا به واپس ځي. سهار هم راتګ دی، 11 بجې نن سبا چوټیانې کېږي واپس یې تګ دی. سبزي منډۍ ته د خلکو تګ راتګ دی. اسپتال ته تاسو وګورئ چې د هغې تاسو ریکارډ والئ نو د ورځې به څومره خلک مریضان به انټر کېږي چې هغې له باقاعده هغې یو نمبر ورکوي. تاسو ماښام د هغې وګورئ په زرګونو خلک راځي. آیا دا بغیر ګاډي راځي؟ د دې ګذر صرف د دې یو بازار سره دی. زما په خیال خو که چرې په کومو څیزونو ته ان اوټ زیات دی او دې ته کولاو میدان، مطلب مې دا دی چې دوی د دې ښار نه د دې بازار نه لږ جدا وي، نو زما په خیال په دې باندې به نو جهانګیر خان زه ټریفیک دا کمزوري ګڼم چې تر اوسه تاسو یو وړه به حال نه کړه چې هغه ځای ته خلک ځي یا بایپاس کوم هم روډونه شته دي. د هغې اډې چې کم دی نو دومره زموږ په 400 کې څو کال وشو، کله یې ریسکیو ځان له استعمالي کله څه کوي. نو لکه زه خو دا د ټریفیک ناکامي ګڼم. نرور هلته خو چې کوم د اډه چې د کوم چا دپاره جوړه ده د هغې ګاډي خو هلته پارک دي. د هغې نه علاوه تاسو چې کوم څیز ذکر کوئ او کوم څیز بوج جوړ کړی دی، تاسو ما ته دا ووایئ چې د دنیا چنګچیانې راځي 400 ته. د تنګینه، شیرپاو، عمرزی، عثمانزی، ترنګزی، رجړ، مفتی آباد، خانمهی، دې سایډونو نه خلک راځي. ټیک شو. د دې یو روډ دی راځي مین تنګي روډ ته. تنګي روډ باندې تاسو ما ته وښایئ چې د دې دومره ښارویو نه چنګچیانې را روانې شي نو دا چې دلته راشي د دې سټې چېرته ده؟ ټیک شو. دا په زرګونو چنګچیانې هم دې روډ کې دي چې هغه په دې روډ باندې بوج دی او رش جوړوي. بیا تاسو وګورئ دې خوا راشئ پېښور روډ ته چې راشئ، د ناګومان نه، د دواوې نه، د شیخ کلي نه، د سردریاب نه، داسې ورپسې چوتي پول نه، د 400 خاص بازار نه، د پړانګو د تاڼې د مخې نه چې دا څومره اډې دي دا خلک راځي. دي یو ځای ته راغونډېږي کوم چې د زمونږ د اسپتال او د تاڼې ایریا ده. دی دلته چې راشي نو کوم ځای کې بیا ځای کې دلته کې بیا پروګرام نشته، په سړک دی. دغسې تاسو راشئ سرډېرو روډ ته نو چې کله د دې ځای نه تاسو چې د کومې اډې ذکر کوئ نو هغه دا بیا پکار دی چې دې له اډې ورکړي چې دا راشي اډې ته ننوځي، چې هغه اډه کې کم از کم سهولیات موجود وي، په هغې کې سوری وي، په هغې کې انتظارګاه وي، په هغې کې چې کوم دی نو د باتروم سیسټم وي، په هغې کې چې کوم دی د ګاډي یو ترتیب وي چې به یې ته رالې ستا نمبر نه دی، تا نه چې کوم مخکې دی به ځي. اوس په روډ بیا د هر چا خپله خوښه د اډه شته نه. دې زه چېرته شفټ کړم؟ زما ناکامي به هلې چې د دوی اډه وي او زه یې نشم شفټ کولی. نو زما ناکامي خو په دغه ځای کې ده چې اډه شته نو زه یې کوم ځای ته شفټ کړم؟ چنچیانو دې اډه نشته، هېڅ قسمه نشته. محبوب علي د جهانګیر خان چې کومې خبره ترې وکړه په دې نه پس چې یو سړی د ټریفیک نه په دې باندې ګیله کوي چې یاره روډ بند دی او ټریفیک بند دی او نه ازادېږي. موږ اکثر د وټساپ ګروپونو کې وګورو چې یاره پلانکي سړک او دا سړک نو چې دلته کې د روډونو دا حال دی په مین روډ. تاسو څه نظر ساتئ؟ علم خان اول خو ډېر زیاته مننه کوم تاسو چې کوم پروګرام کوئ یا خصوصي طور باندې جهانګیر خان دلته راغلی. نن چې کومه ایشو باندې تاسو ډسکشن کوئ نو واقعي دا زموږ د 400 یو المیه ده، د ډېر وخت نه را روانه ده. تاسو د چوک د ښکلیوالي خبرو کړه نو زموږ دا چوک ښکلیوالي خو یو سایډ ته که په دې باندې څو وارې چې دي نو پیسې منظور کړی شوې جوړ شي واپس روان شي بیا جوړ شي بیا روان شي. نو اول خو چوک ډېر ورکوټه دی، بیا ورپسې د دې هغه سایز د دې چوک منځ کې چې کوم جوړ کړی دی نو هغې دونه زیات جوړ کړی چې د هر اړخ ورته ټریفک را روان دی. څنګه چې جهانګیر خبر وکړه زه به دې کې لږ شانتې سپورټ د دې بلې حاصل وکړم چې دې کې د دوی خو دغه ډیوټي ده چې یاره دوی به روډ خالي کړي، الف خان ته به روډ خالي کړي، محبوب ته به خالي کړي، یا عام مریض ته به روډ خالي کړي، یا به عام ګاډي ته روډ خالي کړي او ګاډي به مخکې لاړ شي. خو کردار د چا جوړیږي؟ کردار د ټي ایم او او د ټي ایم ای جوړیږي. الف خان تاسو به دې ته خیال کړي د ټي ایم ای دا ذمواري ده چې کله هم په تحصیل بازار کې پلازه جوړیږي نو د ټي ایم ای دا ذمواري ده چې دغه ځای کې به نقشه پاس کوي او نقشه کې به څه وي دغلته به پارکینګ په هرې پلازه کې موجود وي. دا مست ده چې دا پارکینګ پکې نه جوړوي نو پلازه به نه جوړوي. واشروم به پکې لازمن موجودي، د ناستې بندوبست به پکې لازمن وي. نو دلته زمونږ د تحصیل کې تاسو ګورئ دی کې په کومه پلازه کې پارکینګ شته
دې کې ډېر ښه توخه له بازار نه نه، لرې چې دي دا سیاسي خلک د قوم سره مخلص دي. نه. دلته کې په غفور مارکیټ کې یو واشروم دی، هغې له بځي او بیا پهلته په ټیکس ورکوي، پیسې به ورکوي. خلک ګرځي 400 چوک ته راشي، چېرته کې لاړ شي، انسان دی که نه، په یو حال کې خو نه. دې کې الف خان ستاسو د خبره لږ شانتې وړاندې کومه. زمونږ مردان روډ ګوره بینکونه دي، خپل پارکینګ ورسره نشته، په روډ د پاسې ګاډي درولي دي. نو د جهانګیر او یا د بل یو کس به دا ډیوټي جوړه شي چې لاړ به شي منیجر ته به وایي چېرې دا ګاډي د ځان لرکه یو ورځ به لرکي په سهار له باندې به یو لویه سلسله د سفارشونو را رواني نغه خوار له سجلو کې د جهانګیر به بیا دغه یي چې اعلان ته به ولیږي یا به چېرته بل محکمې ته ولیږي، ځکه چې سفارش ته خو دې نه ټینګ یا بل یو داسې غټ افسر دی هم سفارش ته نه شوی. نو بنیادي خبره زمونږ په چرسه کې څنګه تاسو وایي سیاسي ګوندونه چې کوم دي د هغې د لاسه خرابه ده. ټي ایم ای کې وګوره سفارشونه دي، په پولیس کې وګوره ځای په ځای ډېر په مشکله باندې به د سفارش نه پولیس بچ کېږي، ګنې نو خلک به را روان دي. که چنچو والا دي د هغې به خامخا سفارشونه را رواني او په روډ د پاسو درېږي. ښه اوس دې پروګرام نه بعد ماښام کې تاسو نوخا روډ باندې روان شئ، یقین وساتئ که د سیکل بچ کېدو ځای وي، ځکه چې اګاډو والا فروټ والا هغه هم خاص د روډ منځ له راغلی وي. واپسې بیا ګاډو والا چې کوم فروټ اخلي که دغه هر ځای نه راځي نو هغه هم ورسره خاص په روډ د پاسه ودرېږي، نو پیدل کس ورسره نشي بچ کېدی. نو څه قصور که موږ د لږ شانتې قصور به زه د پولیسو ګڼم د ټرافیک والا، ځکه چې قانون نشته، ډنډه ورسره نشته، څنګه سړک درسته راځي. زه راځم دغه لږ شان قصور په دې لحاظ سره چې یو سړي ته پورې یو پرې سزا ورکړی شو، که اوس یو کس له ډب ورکړه نو د عمر حیات په شان کار به یې لین ته به حاضر کړي، ډب ورکولو والا خو دغه انجام بیا ته هم په خلاف خبر چلی، زه به هم چلم چې ګوره یو غریب کس و غریب چې دی نو هغه روډ بند کړي وي. دویم نمبر خبره دی له راځمه چې د پولیس والا دغه قصور دی، قصور د چا دی؟ قصور زمونږ د عوامو ښه کافي زیات دی چې موږ په خپله باندې دغه خلک چې دي نو د هغې سپورټ کوو، دغه خلک چې کوم روډونه چا بند کړي دي. یو دوی نمبر خبره زه صرف د اسپتال حوالې سره خبر کوم چې اسپتال کې صرف او پی ډي ډیلی د 3000 نه والا 6000 پورې او پی ډي داسې راشي چې 6000 او پی ډي وشي، داسې راشي چې 3000 ایمرجنسي نه علاوه د هغې هم پارک نشته، د هغې هم پارک نشته. او هغې کې هم چې کوم ګاډي په دویمه ورځ اف آی آر په سټي تاڼه کې وګوره اف آی آر شوي، چا نه موټرسایکل تلي، چا نه څه تلي، چا نه څه تلي، ځکه چې اسپتال کې پارکینګ ځای نشته. بل که هغه پارکینګ اسپتال کې ځای نو هغې کې چمن جوړ کړو، دغه څیزونه پکې جوړ کړو، نو هغه پارکینګ یې هغې لرو کړو. اوس واپس دی دغه ته روزو نو که ګاډو والا دی هغه هم په روډ ولاړ دی، پېښور روډ مکمل بند دی. ټول کاروبار والا چې څومره چې دي د زوړ بازار مخکې به زوړ بازار یادېده، د زوړ بازار اوس ختم شوی، د زوړ بازار نه خلک هم تحصیل ته راغلل. د تحصیل خلک خو الریډي په تحصیل کې موجود دي، خو د زوړ بازار نه د کلو نه خلک رالل. دغه نه علاوه چې ایون د سبزي منډۍ چې زمونږ الف خان یو پوینټ دی، دا باندې موږ ډېر زیات ډسکشن کوي. تاسو چې کوم وختي خبره وکړه په فیسبوک باندې فلای اوور خبره کېږي، دغه فلای اوور جاوید او ما جوړ کړی و که نه، په پاڼه باندې جوړ کړی و، خور کړی و، خیران کړو موږ وایي چې دا جوړ شوي دی، موږ کله کله سوچ کې وایو موږ دا جوړ کړو، موږ یې څه پته لګي په دې طریقې سره ورته د سیاسي خلکو خیال شو او دا فلای اوور یې داسې طریقې سره جوړ کړ. زموږ پوینټ دغه و اصل کې، او هغه ډېر زیات وایرل شوی دی، خو له اوس ساده پورې سیاسي خلکو په دغې باندې عمل درآمد نه دی کړی. زموږ د 400 نه 45-46 کنال ځمکه چې ده د اسلامي کالج په دغه ځای کې موجوده ده، سبزي منډۍ چې دا سبزي منډۍ د دې اوچته شوه، زموږ 400 نه به کمپلیټ ټینشن ختم شي، ځکه چې ټول پارکینګ او څونه چې څه راځي همدغه سبزي منډۍ د ریلوې ځمکه خلک د ریلوې قبضه کوي، د ریلوې باندې سکولونه جوړ شوي دي، هغه خلکو پکې ځان له کورونه جوړ کړي دي، قبضه مافیا شروع شوې ده. اوس دغه قبضه مافیا له ضلعي انتظامیه فرض کړه تاسو منتظر خبر وکړه یا دغه شان تکړه یو ډي سي راغی او هغه پې شروع کړه، دغه سکولونه ولا غورځول او پټرول پمپ او سی ان جي پمپ ولا غورځول، ځکه چې په ریلوې ځمکه باندې راغلی ده. نو ولې ته څه وایې چې یاره دغه خلک 400 کولاوي دي شي؟ بالکل کولاوي بالکل نه کولاویږي. بالکل جهانګیر خان چې کومې خبرې وکړې په دې نتیجه اورېدونکو ورسېدلو چې دلته کې د ټیمې محکمه ټیمې چې کوم دی ډېر زیات غفلت دی او 400 سره انتخابي ظلم روان دی چې نن د ټرافیک دا څومره لانجه مخې ته د مین سړک د سرکار د سړک چې کوم دی هغوی ټکسونه اخلي، دلته کې ټرافیک او ولس ته چې کوم دی نو مسلې دي، ګاډو والا ته مسلې دي. خو راځو به شهاب علي خان چې محرر دی، پرچی تاسو په کوم نوعیت ورکوي؟ روزانه پرچی وي دي کې کمیشن وي چې څومره زیات ټرافیک والا ورکړي نو هغه ته پکې زیات کمیشن ملاویږي. لږ په دې باندې پی کې چې او اکثر چې کوم دی اوس په اخر ګاډو والا لمدا سورېدلې دی هغې هم پرچی ورکړي، ایون سایکل والا هم پکې اورېدلی چې سایکل والا خبره ده جي بیا ډېره مهرباني دی تاسو موږ له ټایم راکړو. په دې نه علاوه د پاتې شو د پرچو خبره جي دا هېڅ خبره نشته، یو سړی چې یو غلطي وکړي هغه ته د هغې سزا ملاویږي. که یو سړي غلطي نه کړې بالکل هغه عدالت ته تللی شي، هغه سي سټینډ کولی شي، نو دا هېڅ خبره نشته. دا خبره که هر چا کړي یا تاسو ته هر چا را رسولي
نو دا بالکل بې بنیاده ده جی د پرچو ده. ها دروازې څومره پرچې یا داسې کیږي د دلته کې حالات څه جوړ دي په سیټي کې تقریبا یاره په سیټي کې تقریبا د وایلیشن پورې خبره ده، یو سړی زیات غلطي وکړي خو زیاته ملاویږي، که کم وشي نو بیا کم ملاویږي. مطلب د په سیټي کې موږ له 500 نه تر 1000 پورې داسې ډیلی بیسس باندې ورکوو. صحیح. جهانګیر خان دوی د وایلیشن خبره کوي نو 400 کې ټول وایلیشن دی، نو هغه خو بس په تاسو باندې عدالت ته تللی شي او چې کوم خوښي بس هغه له پرچه ورکوي، ولې چې په مین روډ ولاړ دی، ساړه کې خو نه دی ولاړ، ګاډی والا په مین روډ ولاړ دی، خو پرچې شروع شو نو بسر سړی پرچه دی، ګاډي والا پرچه دی، موټر پرچه دی. نو تاسو خبره خو ډیره بهتره ده. زه به اول دا خبره وکړم چې محبوب بھائی دا کومه بنیادي خبره راونیوله چې کوم د خبرو حل دی. تاسو د پرچې لم راځم، تاسو ماته دا ووایئ چې روډ جوړ کړی دی NHA FHA PKHA سروس پې ورکوو موږ پولیس، ټیک شو. دلته چې کوم څیزونه ټیکه کېږي څنګه چې محبوب بھائی ویل دا خبره لږ مخکې کوو، بالکل چې کوم سړی د دې ټیکه ورکوي په کروڑونو روپو دغه ټیکې علي، هغه به په هغې کې متبادل خلکو له سهولیات ورکوي او ځای به ورکوي. داسې ده. تاسو ماته دا وښایئ دلته په سوونو ریړې دي چې هغوی موږ ټیکس ورکوو. څنګه چې محبوب به ویل چې په دې سړک د تېرېدو لار نشته. کله نه چې زه راغلی تاسو وګورئ چې په چوک کې ریډ زون ایریا کې تاسو ماته یو ریړه وښایي او دا به تاسو ته محسوسه شوي چې هغه ما بالکل داسې سیف پلیس ته رسولي چې محفوظ مقام ته، چې زه کدی زه لرې کومه خو زما باندې اوس د ظالم هغه لیبل لګي چې بی دا خو ظالم دی، د غریب دشمن دی. که نه یې لرې کومه زه منم چې دا غریب خلک دی، خو زه ورته دا یو خبره کوم چې زه به هېڅ څوک نه متاثره کوم، خو تاسو له به زه داسې کولاوزې په دې روډ کې در کوم چې ستاسو د بچو ګزر او خاتم کېږي، خو چې دا د لکونو خلکو کم تګ راتګ دی نو چې دا نه متاثره کېږي. په سبزي منډۍ کې تاسو ته پته ده د 15-16 سال نه پکې په سیکل څوک نه شو تللی. زه چې رالم هغه خلک ما بې روزګاره کړي نه دي، خو ټرک پکې تلی شي. باقي تاسو وایئ چې مثال د وایلیشن چې څوک ستاسو خوښې پرچې ورکوي چې نه، زه به حیثیت انچارج ټرافیک دا زه واضح کوم، ما سره ریکارډ پروت دی چې د ښه نه ښه ګاډی زه تاسو ته اوس هم په دې لایو باندې دغه کومه چې د دې نه خو قیمت نور د ګاډو زیات نشته دی چې هغه وایلیشن کړی، ما پرچه ورکړې، دا پرچه به هم درته ښیم، هغه ګاډی به هم درته ښیم، نمبر به هم درته ښیم او سړی به هم درته ښیم. ټیک ده. زه چې ډیوټي کوم زما یاره به د چا نه د الله پاک نه. زه دلته کې چې د قوم مشري کوم نو ما نه به خدای پاک په دې کې د انصاف تپوس کوي. زه به بالکل په دې خبره کې نه راځم چې کوم سړي له به زمونږ خوښې پرچه به ورکوو چې کوم لمنې خوښه نه به ورکوو. ما برملا دي خلکو ته ویلي دي، هغه که د چنګچۍ صدران دي، که د دې ګاډو دي، که دوکانداران دي، که نور خلک دي، که زما ټرافیک چاله غلطه پرچه ورکړه او دې ما له راغی او غلط ثابت شو، زه به د هغه خلاف لیکم. هر سړي ته اختیار حاصل دی چې کومه پرچه مونږ ورکړو دی د لاړ شي عدالت کې د چیلنج کړي. نو انشاءالله داسې خبره به بالکل نه چې چاله زموږ خوښې پرچې به ورکړو. جهانګیر خان تا ته پته وي چې سیف الاسلام دلته کې ایس یو او د اسلامي کالج د ځمکه چې کومه ده د ګاډو والا پیسې راټولې کړې 2,000 روپۍ څه 86,000 روپۍ د هغې نه جوړې شوې چې څنګه هغه ځای ډک کړي شینګلې پې واچول نو په سبا پې هغوی دغه وکړو نو هغوی هغه 2,000 روپۍ نقصانیم شو، خو هغه اسلامي کالج هغه ځمکه چې کومه ده دغه جومات سره خوا کې هغه ځای دوی ته پرې نه ښوده. اوس دا خال چې وین دا خانه جنګي طرف ته بځي، زه خو په ټرافیک والا باندې همیشه تنقید کوم او زه نه ټول قام به پې کوي، خو دلته کې دا واضحه شوه چې د محکمه ټیمې د ضلعي انتظامي او د 400 سیاستدانانو په وجه چې د مین روډ پیسې ټولیږي، د مین روډ یو سیستم روان دی. نو لکه قام ته نن دا په لومړي ځل واضحه کېږي چې د ټرافیک څومره ګناه ده، څومره قصور دی. خو زه دغه وایم چې ته چې څوک هم د باندې نشي ثابتولی، چاله هم د پرچه ورکړه، خو په مین روډ لاول زه په د پرچې حقدار یم چې زه په مین روډ وروم، زه به پارک ته ځم، قانوني خو زه غلم چې زه په دې سړک باندې ودرم، خو زه په تا نشم ثابتولی. نو اوس خو دې کې پرچې شروع شوې، نو زه یم چې دروازې به څومره پرچې کېږي. دا خو الف خان به خلک به وایي یا زیاتر چې پولیس ظالمان شو. په مونږ خواستیم لکه تنقید خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذاتم شوی، زه به دا نه وایم چې هغه به خلک نیکې ته رابلل او خلکو به تنقید کوو ویل به یاره دا چې کوم دی نو دا دی او دا دی، خو تاسو نه پټه نه د علماو نه مو اورېدلي دي. خو که زه فرض کا په وایلیشن شروع شم نو زما په خیال چې دا نیمه 400 د وایلیشن ده. دلته زمونږ د خلکو ذهنیت دا دی که چاته دی ویل چې دا موټر لري که تا ته وایي هغه ولې ولاړ دی، خپله اصلاح نه کوي. چېرې زه خپله اصلاح وکړم چې دی ما ته کومه خبره کوي دا ټیک ده،
موږ بیا هم هغې کې دا ګزاره کوو چې نو پارکینګ ایریا ده، خو که یو سړی د یلو لاین سره ځان سایډ ته کي او زمونږ آنا جانا تی وي نو موږ هغه له موقع ورکوو، ځکه چې دی به چېرته دي، تاسو ته ما مخکې ویلې چې دی بازار ته سودا له راغلی دی به ځي چېرته پارکینګ شته نه، خو اوس یو سړی دی هغه ډبل پارکینګ کوي، په هغې باندې د روډ یو ټریک چې کوم دی نو زمونږ متاثره کېږي، هغه خو چې کوم دی نو داسې وایلیشن دی چې به موږ څنګه معاف کوو، خو که کوم یلو لاین سره مطلب ځان پارک کړي د ضرورت مطابق نو هغه سره موږ نرمي خامخا کوو، ځکه چې ټوله 400 د وایلیشن دی. صحیح. محبوب علي کومې خبرې تر چې کېږي که نه ډېرو خلکو غوره رشکې خرڅې کړې د روزګار یې پرېښود ویره د پرچو نه موږ تنګ شوي، خو دلته کې چې موږ وګورو په مین روډ باندې ته رشکه څنګه ودرې حل به څه وي، لکه دا مسله خو ګوره زه الف خان ستاسو د خبرې نه ماته یو خبر رغه شوه او زما په خیال دی به عمده ټریفیک پولیس پلس ټي ام اے عمده خلک به حل روباسي، بل څوک حل نشي روکي، سیاسي ګوندونه هغه په دې کې انوالومنټ نه کوي، که کوی نو ساته پورې بشو ټي ام اے چې دی نو د کروڑ د پاسه ټیکه باندې چې نو اوس هم روډونه خرڅ کړل، ټیکه یې ورکړه، چنچو والا چې دی هغوی خو الریډي ټیکس ورکوي، د هغوی نه ټیکسز غونډېږي، هم د ټي ام اے خلک ته غونډوي. بل دوی یو خبره وکړه د کې پی ایچ اے والا چې روډونه د هغې دي، ایون د هسپتال سره خوا کې ګیر چاپېره دوکانونه دا هم د هغوی دي، د کې پی ایچ اے دا ذمهواري ده چې هغه به خپل تجاوزات چې چاني کړي وي نه هغه به لرکوي. زمونږ 400 کې بدقسمتي دا د کې پی ایچ اے په خپله تجاوزات چې دي هغه په کاري ورکړي دي، لکه دوکانونه د میډیسن د دوکانونه ټول وګوره په دې باندې خپل خپل بورډونه لګولي، دا تجاوزات دي، د هسپتال حصه ده، د روډ حصه ده، دا کې پی ایچ اے په کاري باندې ورکړي دي. ښه ټي ام اے څه کار کړی دی، ټي ام اے خپل تنګي روډ، د پېښور روډ، د مردان روډ دا ټولې ټیکه کړي دي. اوس اوورال که موږ وګورو نو زمونږ 400 کې د ټي ام اے چې څومره نیګیټیو کردار دی زه نه ګڼم چې داسې به د بل چا وي. یو دویم نمبر ټریفک پولیس والا چې کوم دی، خصوصي جهانګیر ته به زه درخواست کوم د دې پلیټ فارم په ذریعه باندې چې جهانګیر صاحب د ټي ام او سره په دې باندې میټینګ وکړي او بیا د ښه سټریکټلی اډرز جاري کړي چې د ټي ام اے یو چینچي به په روډ نه پرېږدو، چې وایلیشن جوړیږي چې بیا خو پوره جوړ شي چې ټي ام اے ته ټینشن جوړ شي که نه، لکه داسې اوس په تنګي روډ باندې روان شي نو د کوسره د دغه پاپړې روډه پورې چې دی دغه ځای پورې هغه ګلې پورې دغه ځای پورې تللی نه شي، په روډ د پاسه چینچي که چینچي لرکې نو ټریفک والا ته به اشاره دا لرکه، هلته به یو یا دوه کسان ولاړ نو کله یو چینچی والا پسې منډه کړي، کله بل پسې منډه کړي، هلته اوس ټي ام اے والا ولاړ نو راشي دوی ته هغه شروع کړي چې دا هم ټیکه په دې دغه کړې ده. نو زه دا وایم چې زمونږ د 400 غټ بدقسمتي دا دی، خصوصي طور باندې زه ریکویسټ کوم چې کوم زمونږ ایم ان ایز ایم پی ایز دي که دا اوري او که غواړي چې 400 هغه بیوټیفیکیشن لپاره 70 کروڑ روپۍ منظوري شوي دي، نو بجای د دې چې هغه په فلیکسونو ولګوي او هغه په خپل نومونو ولګوي او یا د ګلونه جوړ کړي، ګلونه دې نه جوړوي، هېڅ دې نه جوړوي، دلته د اشارې ولګوي په دې 400 کې کوم. دویم نمبر خبره دا چې یو ټریفک والا او یا 1500 ټریفک والا محبوب ډېر وړوکی چوک دی، زما خبره اغستنه او اشاره ولا باندې تجاوزات ولې خبره زه لږه غوندې نیم باغره گیر کې اشاره پلیز. زما ټریفک والا سار 6 بجې راځي او چې لیټ شي نو زم چې ولې لیټ او تاسو ته پته ده چې اخیری سټیم زی د ماخوستن نه پس د ماخوستن نه پس په چوک چې کوم د شبینی ډیوټي لګوم چې خدای دې کې یو 11 بجې هغه په چوک کې راشي ته بنځي ټول ورځ دا ټریفک یو سپای ډیوټي کوي، د چې په دې رښو پسې شي او خالی از غلې د دې چوک نه چې په منډه والی نو د به هغه غړی امیدګله پورې به از غلې ډیر شو سلوي په یو ځل روانې کړي، هغه سره چې سورلې نه وي او ته شي موږ په مخه کړي، ځکه چې دلته رشته دلته خو شاته چې کوم دی را به روډ بندېږي او هغه سورلې نه کینولي هغه به دا غړخي واپس راتاویږي. تاسو خبره باندې سوچ وکړئ چې دې زه ته شړم زما مجبوري ده چې دونه زیاتې ولاړې دي چې دې زه مخکې کم چې خلکو ته روډ کولاوي دغه په سورلو یا دغه په ولاړه زما راځم جی جهانگیر خان بل ورځ ناسو مسر دی خبره کوله چې 10000 د 8000 نه 10000 پورې چنچې صرف د پېښور روډ دی، د پېښور 8000 لکه د بازار نه من سره دی ان ریکارډ چې کله د دې نمبر 90 او زما د دې پیریډ نه مخکې بلکې درې څلور کله مرزا صاحب دې خبرې بکیږي چې دې کله خلکو ته ویلي چې راشي تاسو لمنګ خپل نمبر درکو چې به پته لګي پاسونه 8000 تقریبا تاسو رجسټر کړی وي اوس څلور 15 کال دا غي نه پس څومره چنچان را دي تاسو ته پته ده ما به ګلس وې ما خرڅ کړی خانه مخ کې ټیک ده جی اوس تاسو به زمونږ د وجه نه خرڅوي، تاسو به دې د وجه خرڅوي چې تاسو دا سټي ته راولي مزدوري پې کوئ نو د دې د نمبر د پاره به چرته ودروي دا سوچ چرته تاسو ګیله وی کنه ټریفک والا دا مونږ ګیله کولی چې تر ټیمه ټیکس واخلي رشکا ولاړه ده
ټیمه رانه دغه ځای ټیکس وایي دلته ټریفیک والا راشي دا بیل پرچه دغه ټیکس بیل اصل ای خبره سی ده. پی بیل راشي تاسو ما سره دې خبره وضاحت وکړئ تاسو ټیکس په څور کوئ منګه دغه سړک را نه اخلي د سړک د چا دی دا سړک د سرکار دی د سړک د چا دی سرویس په زور کومه په کار نه چې سٹارټوي بالکل پکار ور جناب تاسو اول ته چې ټیکس ورکې ته پاډه باندې ورکې تا ته پاډه کې سہولیات وي تا ته پاډه کې داغي به باتروم وي سورې به وي ستا به پکې سټې وي ته په سړک باندې ماته چې کوم دی ولاړې تا د دې خبره تاسو کړې چې زه ټیکس په څور کوم داغي هغه خو به زما نه وی کنه زه خو خان سرویس ورکوم په دې روډ باندې خلکو لبزو چې کم دی نو لاري ورکوم لازم ډیر زیات را روان دي کاز ډیر زیات را روان دي خو یو خبره واضحه شوه چې رشکی ولا د دې نه پس ماته ګیله کوي او یا په ریډیو باندې کال کوي بلکې اوس تم کالو کی نو زه به مغنه دغه تاسو کوم یقینا محبوب چې دغه دا زیاتې دي چې ته د سړک ټیکس ورکې نو لاول خو اصل خبره ده چې د کې چنچو والا کردار په دې لحاظ سره جوړیږي چې دوی ټیکس چاله ورکي او په سر ټیکس ورکي لکه زه یو کس دا په یو ریاست کې دوه ریاست لري د ټیمه والا بیل دغه دی د ټریفیک والا بیل دی د انتظامیه ټریفیک دا ډیوټي ده چې دا روډ به خالی کی ټیمه سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک چرته نه نشي خان خبرې کوم د پېښور نه جی څه به وایې دې پروګرام څنګه د کوم خپل دې خبرې ډېر زیاتې شي ورته ته به کې سوي دې د زړه رايو په هم خلک لور کوم چې پلیز د خپل بچو مستقبل ما خرابوي خپل بچو سبق کوي خجی صحیح ډیر مننه عزتمن شي الله خوشاله ساته ټریفیک والی سره ما یو خدای خوراکي هم ټریفیک رشکه مشه چلی یو ګیله شکوي وا د ټریفیک والی سره بالکل راتلی شي خلاص السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جهانگیر خان جی دلته ناست زمون سره جی جی با اصلاح یو پلان کې وینګرو ستانکی کنه ګوره د خبرې سړي کنه خپل سترګو زمانه کې چې کنه مې زاد کنه تاسو ټول نشته کنه د حالات مې دا دې دې ډېر سره خبره کوم چې دې هغه چې دا د دې ځای دې نو دې چې ګریوان یې روزي دې دې اوکي او چې کوم غلط غاړي ولا کنه دې ځای نه دې به ویږي دا غاړي تاسو دې ګوره کوي او بل زمون خلکو دا اذیره چې هر څومره غلطي کوي خپل غلطي نه او بل غلطي کوي چې موږ کله خپل اصلاح خپل باندې وکړو دا کنه دا معاشره به خود شي خپل غلطي من نوم اللي جرب غلطي کوم وموږ ما موږ دا بل غلطي کوي نه غلطي بشر کله چې غلطي کوي او ته خپل غلطي کوي خپل خپل ځان نه نه جزرا غلطي خور یو تاسو درنه کوم ستاسو بچی وی ګره ها ته چې بچی ته یو پیرو وی چې دا کار مکو بیا ورته په دویم ځل وی بیا ورته په دریم ځل وی د دریم ځل نه پس سر بیا سکے قاری کې ورته تعالی جواب درکې جهانگیر خان ښا جهانگیر خان د دوی خبره دی وره د چې دوی اکثر د غریوان نه رونی شي د غریوان هغه سره زما هیڅ حق نشته صحیح قانون مې سره حق دی ټیک دی جی دا چنچو والا تاسو وګورئ څنګه چې دی وای چې دی ته بشک چې دی تم غریب ښکاری او زمام زم چې غریب دی خوده د ورځې لس 12 پیری کوي یا 14 پیری کوي چوک ته او په دغه روډ باندې 15 زره خلک چې کم دي نو دی خامخا صدور 15 چکرې وای دا 20-25 هزار خلک چې راځي دلته کې سکولونو چوټیانې کیږي تاسو ته ما ویلي چې غټ ډاکټران دلته دي خلکو لرازي پارک نشته مریض ولا راولي د سکولونو دلته دي چې زه دی شړم نه په دې ځاواز نه کومه او شپېته اتیا ډلې ولاړې دي ما ته به خلک سوي چې روډ سره به تسکي صحیح شو